ولی ولی داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي. قدرمنو هېوادوالو، نن راځم مستقیم په موضوع باندې. هغه موضوع چې واقعا کله زه سحر خبر شوم نو ډېر مسجونه مې راته وشول. یعنې انسان له زړه دردېږي، انسان دومره بېحوسه. یوازې موږ په دغه وژل چې افغانان وژل کېږي، افغانان ټپیان کېږي، په افغانانو باندې بدبختۍ راځي، یوازې غندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لیاز د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کېږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کېږي چې موږ سفیر احضار کړو. موږ باید حداقل بالمثل عمل که نشو کولی دوسره، ځکه چې موږ غیر قانوني ورغلي. موږ په دې پوهېږو چې افغانان له مجبوریته ورغلي، افغانان له بېکارۍ له وجې نه ورغلي دي، خو حداقل کولی شو چې هغه ډیپلوماتیکې اړیکې د یو څو وخت لپاره ورسره قطع کړو. که نور نشو کولی د دوی سفارت خو په کابل کې بندولی شو. ولې افغانان خو اصلا افغان دوی ته په نظر کې نه ورځي. دوی خو تر پرونه پورې ایران دا دعوه کوله چې زه د مسلمانانو دفاع کوم په فلسطین کې، د اسرائیل باندې حملې یې کولې. نن دا افغان مسلمان نه دی چې ته مسلمان وژنې. هغه اسرائیل چې هغه وژني، فلسطینی وژني، په شهادت یې رسوي، هغه نه خو ګیله نشته، هغه خو صهیونیستي نظام ده. ایران خو ځان ته مسلمان وایي. دا هم له اسرائیل نه بدتر عمل یې ترسره کړی دی. په سلګونو افغانان نن وژلي دي، په سلګونو کورنۍ به نن په ویر کې کیني. تر کله موږ وژل کېږو؟ تر کله به موږ افغانان دومره بې ارزښته یو؟ د دوی پوښتنه څوک کوي؟ خو باید موږ او تاسو وکړي. خیر ده چې نن زه په رسنیو کې که چېرته زه رسنیو کې نه یم او په ما باندې یعنې هغه قیودات وضع شوي دي، په هغه لیست کې د رسنیو نه یم، ګډون نشم کولی په بحثونو کې، خو زه له هرې لارې نه زه د خپل د افغان غږ پورته کولی شم. نن افغان په وینو کې ده. نن تاسو جنازې ولیدلې چې په سلګونو جنازې هلته پرتې دي او بالاخره په ایران کې په هغه بد حالت کې دي. ولې موږ پوښتنه نه کوو؟ دا خو زموږ او تاسو مسؤلیت دی، دا خو د هر افغان مسؤلیت دی. نن 300 افغانان په خوله یادېږي. ته لاړ سې یو کس، یو انسان د یو هېواد یو وګړی تاسو وژنئ چې څه حالت کېږي. تاسو به خبر اورېدلي چې یو دانه هندوستانی په کانادا کې ووژل سو. هندوستان ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړې له کانادا سره. موږ دلته په 300 افغانان وژل کېږو، بیا موږ ایرانیانو ته خوشحاله یو چې هله په اسرائیل باندې حملې کوي. په اسرائیل باندې چې ته حملې کوې سمه ده، موږ به دفاع کوو او دا همیش موږ دفاع کړې ده. خو نن افغان ولې وژنې؟ خو دا هم مسلمان ده، دا خو ستا ګاونډی ده، دا خو له مجبوریته نن تا ته درغلی دی. هره ورځ به موږ وژل کېږو، بیا به غندل کوو، بیا به یوازې په همدې باندې اکتفا کوو. زه د اسلامي امارت چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي. د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به یې تړي، د دې پوښتنه همدا ده چې ډیپلوماتیکې اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه وشي. دا سمه ده، موږ خو ما مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو د انساني کرامت چې په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د یو انسان لپاره. دومره خو تاسو احترام وکړئ چې په بده ورځ کې همدغه افغانستان ستاسو په درد خوړلی، همدغه ګاونډی ستاسو په درد خوړلی دی. نن موږ زړه درد کړی دی، زموږ نن که په اوښ کې په سترګو نه راځي، زړه مو ژاړي، زړه مو درد کړی ده په دې افغانانو باندې. په وټساپ کې نن افغانان ژاړي، په وټساپ کې نن دا مړي زخمیان موږ ته رالیږي، زموږ زړه ټوټه ټوټه کېږي. تر کله به موږ همداسې چپ پاتې یاستو د دوی په وړاندې؟ د ګاونډیانو تر د تاریخ په لړ کې وګورئ په افغانانو سره یې څه کړي دي چې نن یې وکړي افغانانو سره. هر وخت افغانان وژل، هر وخت افغانان د ویر باندې کېناستل. ته پوهېږې چې دا هر افغان اولادونه لري، دا هر افغان به میرمن لري، دا هر افغان به مور لري، دا هر افغان به پلار ورور لري. د دې هر یو به په ویر ناست دي، هر یو به نن ژاړي په کور کې. د دوی ژړاګانو څوک پوښتنه کوي؟ نن موږ باید پوښتنه وکړو. موږ جغرافیه حاکمان موږ یاستو. په دې باندې نه کېږي چې زه د سفیر احضار کوم او دوه خبرې ورته وکړم چې تاسو دا کار ولې کړی. په دې باندې زموږ پوښتنه نه کېږي. نو لطفا مهرباني وکړئ، د افغانانو پوښتنه وکړئ. او افغانان نور تر پوزې پورې راغلي دي. او بل دا چې د دوی مسؤلیت په تاسو باندې ده چې ولې افغانان له تاسو نه په لسګونو په سلګونو افغانان افغانستان پرېږدي ځي. خو د دې علت باید پوښتنه وکړو. علت بیکاري ده، علت فقر ده. موږ باید خپل افغانانو لپاره کار وکړو. تر کله به موږ افغانان په بدبختۍ کې یو؟ تر کله به موږ افغانان وژل کېږو؟ تر کله به موږ افغانان د بدبختۍ درک احساسوو؟
راځئ نو چې د افغانانو پوښتنه وکړو، د افغان لپاره کار وکړو. افغان نن په ایران کې، په پاکستان کې، په اروپایي هېوادو کې حتی ارزښت نه لري. ولې نه لري؟ خو موږ ورته کار نه دی کړی. واقعا یعنی انسان چې کله احساساتي کېږي دا د زړه درد وي، دا هغه درد وي چې د لسګونو افغانانو درد دی، د سلګونو افغانانو درد دی. نن په هر کم کې پراته دي، په افغانانو باندې م غږ کوم د خدای لپاره نور دغه لاره پرېږدئ. ښه پوهېږئ چې دلته وژل کېږئ، ښه پوهېږئ چې دغسې بدبختۍ سره مخامخ یاستئ، بیا هم تاسې ور روان یاستئ د ظالمه ګاونډي ته ور روان یاستئ چې نه په افغان باندې نه په انسان باندې رحم کوي، وژل کوي. وروسته له دې نه باید موږ او تاسو دا ورځ به په تاسو ګاونډیو هم راسي، لکه څنګه چې موږ تر پرونه په پاکستان باندې غږ کوو چې جګړې ته لمن مه وهئ. نن تاسو ګورئ په پاکستان په کوم حالت کې ده، په جګړې کې اخته ده، په بد اقتصاد کې اخته ده. همدغسې په ایران باندې غږ کوو چې نور په افغانانو باندې رحم وکړئ، په ګاونډیانو باندې رحم وکړئ، چې په تاسو باندې خدای رحم وکړي. ډېر ورته ډولونه مال خوشحاله ولو چاله ایرانیان مه کوئ چې د مسلمانانو پوښتنه کوي. باور په خدای وکړئ په اسلامي نړۍ کې هغه غیرت پاتې نه ده. هغه افغانان دي چې زړه خوږوي، هغه افغانان دي چې دا غیرت ښیي په نور باندې. دوی کې غیرت، شهامت، هغه هېڅ شی پاتې نه دي. نو په آخره کې بیا هم زه دا وایم چې د دغه افغانانو باید موږ او تاسو پوښتنه وکړو. پښتونې لارې ما هم وښودلې او نور افغانان هم بیا تر پوزې راځي. افغانان هم بیا که چېرته دا کار ونه شي مجبور دي افغانان د سفارت تر مخې د ایران راسي او ایران باندې غږ وکړي چې موږ سفارت ستاسو تړو او نه پرېږدو تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه ونه شي او زموږ د افغانانو د وژلو او دغه د وینې قیمت او بیه موږ ته تاسې رانه کړي. په دې باندې نه کېږي چې یوازې ووایو چې بس دغه کار اشتباه وسوه، تېروتنه وسوه، یا له پولو نه غیر قانوني راتله. غیر قانوني په دا نړیواله پدیده ده دا مهاجرت، یوازې په افغانانو نه ده. نو د هغه ورځې په هیله چې دغسې خبرونه موږ وانورو، واقعا هم سړی جګرخونه کېږي، واقعا هم سړی خوابدی کېږي. دغسې حالت چې ګوري د هر افغان تاسې وګورئ ځوانان دي، دنګ دنګ ځوانان مو له لاسه ورکړه. الله دې وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ورځ راسي چې هغه کډوال چې په نورو هېوادونو کې دي هغه د خپل هېواد ته راسي. بښنه غواړم چې یو څه احساساتي شو، خو دا احساسات مو د دې لپاره دي چې 300 کسان یعنې په خوله یادېږي. هر افغان چې دا واوري نو احساساتي کېږي. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ.